دا ملک ابوبکر دی کوم چې یو امیر کاروباري دی د مال دولت ګټلو دپاره یې په ځان شپه ورځ جوړ کړي دي خو ولې په دغه مال دولت کې د غریبانو او لاچارو څه حصه هم نه کوي. راځئ مخکې ګورو چې څه کیږي. هلکه شعیبه جی صاحب جی هغه منیجر ته دې اواز کړه. ډېر خیر صاحب جی اواز کوم. السلام علیکم سر. سر حاضر شم. تاسو یې؟ ها ته راغلې؟ جی ته کښېنه لږ. تھینک یو سر. ها څنګه چل دی؟ ګودامونه دې خالي دي او که څه چانس پکې شته؟ سر جی ټول د خیر ډک پراته دي. پول سټاک مې جمع کړی دی. ډېره پیدا به وکړو ډېره. شاباش منیجره ځکه خو زما ډېر زیات خوښې او د روژې میاشت او د سیزن میاشت وي چې په دې کې ګټه ونه کړو نو بیا به کله ګټه کوو. سر جی هسې ما ویل که نرخونه وخیځي دا خلک به سامانونه واخلي هسې نو موږ نقصان وکړو. زه د دې مارکیټ زوړ کارګړی یم او ما ته د دې غریبانو پته ده د دوی نوره څه چاره نه وي په مجبورۍ به یې اخلي که نه د ولږې نه به مري د ولږې نه. او سر جی تاسو ټیک وایئ. زه خو همیشه ستاسو د پیدې سوچ کوم. بس ډېره ښه ده کوشش وکړئ چې نور معلوم سټارټ کړئ. صحیح دی سر جی. احمده بچې الله دې ستا مور زر تر زره جوړه کړي چې د کور دې کارونه دمه شي بچې. امین داجی موږ خو د مور نه په غیر نیمګړي یو. احمده بچې مور دې په داسې هسپتال کې داخله ده چې څوک ورته پرېږدي هم نه او ارمان بچې بار بار یادوي د دې اتوار په ورځې به انشاءالله تاسو ورله خواله بوځم بچې ارمان به هم شي او تا به ولم خواله بوځم. ډېره ښه ده داجی خو ولې بچې؟ داجی په کور خو د 3 ورځو نه راشن ختم دی نن بیا موږ د اوبو سره روژه ماتو. غم مه کوه بچې په الله ماین خلک ډېر شته څوک به څه نه څه راوړي او زما چې کومه ګټه وټه وه هغه ستا په مور باندې ولګېده او اوس چې کومې ګټم کومه دیاړي مزدوري ځان له کومه نو د هغې نه زیاتې ستاسو په مور د ډاکټر په دوایۍ باندې لګي بچې. داجی مال کباب لاوړل دي ګوندونو کباب لاوړل. سر جی مال خو به ډېر قیمت لاړو ډېره منافع وکړه. منیجره دا دې را باندې ښه ځای وکړو زه هم ونې ته ګورم او سوري ته یې کښېنم ته هم د دې منیجرۍ قابل. ډېره مننه سر جی ډېره مننه. اختر را روان دی پچوله دې ښې زبردستې جوړې واله او پیسې به درله زه درکړمه غم مه کوه. ډېره ښه سر جی تاسو څوک مېلمه راغلی. منیجره تاسو داسې وکړئ تاسو لاړ شئ او سټاک لږ په کنټرول کې والئ. ټیک ده ټیک ده ته لاړ شئ. ټیک ده سر جی زه به ورشم. او ته داسې وکړه چې هغه کس را دننه که راوله دننه راوله کس. وعلیکم السلام. کېنه.
څنګه دې راپېښه وکړه؟ چا راته ویلي وو چې د دوی په کور والا باندې کینسر دی. هغه اوس څنګه ده؟ ملک صاحب د دنیا چې څه غمونه مصیبتونه دي زمونږ بې سره دی، خو د الله پاک امتحان دی، زمونږ بې صبر دی او دغې کشالو مصیبتونه خو زه تاله راوستم. څه مطلب؟ کومې مسلې او کشالې؟ ملک صاحب چې څه جمع په منجمې وه هغه مې د ښځې په بیمارۍ باندې ولګېده او اوس دومره څه ګټمه چې د ماشومانان د خېټو هم نه کېږي. په دې روژه کې زموږ په کور کې د راشن هېڅ درک نه لګي او ماشوم بچي مې په اولني کال باندې روژې نیولې دي. دومره راسره هم څه نشته چې هغه له بې روژه ماتې رسې یوسم. او ملک صاحب د روژې میاشت ده او په امید راغلی یم ما ویل که ملک صاحب راسره څه ښه وکړي نو. زما سره چې څومره زکات وته اما په خپلو ټولو نوکرانو تقسیم کړی دی. زما سره نور څه پاتې نه دي. ملک صاحب په ډېر امید راغلی یم او ستاسو ګاونډي هم یم. پتا مې ډېر حق دی، بېنوا مې مه لېږئ جي، بېنوا مې مه لېږه. عثمانه ته ولې نه پوهېږې؟ ځوان جان سړی ته راپسې په خیر راتخته شوې او بیا ستا د ښځې علاج خو په پري هسپتال کې کېږي په پري او تا اوسه په درځلونو بچي نه دي راوړي خو بس 2 بچي دي تا بولم څه نشي کولی. ملک صاحب زما ټوله ګټه وټه خو په هسپتال. بس چپ ما ته پر یادونه مه کوه، زما سره دومره ټایم نشته. شعیبه بیا بهر کا. ملک صاحب زه ډېر مجبور یم ملک صاحب، زما ماشومانان وږي ناست دي. ملک صاحب اختر هم را روان دی. ملک صاحب دا څنګ خلک راپسې راځي دې روجې ته ګوره او دماغ یې راله خراب کړو. دماغ الله أكبر الله أكبر. یا الله زه ستا کمزوری بنده یم، ماله دې خپل امتحان نه وباسه. یا الله دا مال او دولت هغه چاله ورکه یا رب العالمین چې ستا د غریبو بندګانو سره رحم کوي او ستا په غریبو بندګانو باندې رحم کوي. یا الله په ما دا سختي اساني کا. الله ما دې خپل امتحانونو نه وباسه. الله یا الله زما خو دې ماشوم بچي د اولني کال روژې دی الله او هغه د دې پیازو ټماټرو سره روژه ماته. الله پیازو ټماټرو سره روژه. یا الله اختر را روان دی، د دغو جوړې جامې هم نشته. یا الله پیسارې هم دغه حال دی. خدایه پاکه په موږ خپل رحم وکړې الله، په موږ خپل رحم وکړې الله او زما په دې ماشومانانو باندې رحم وکړې الله، په دې ماشومانانو رحم وکړې. زما بچي ربه هر څه ته کړېږي. خدایه پاکه د نورو خلکو د ګاونډیانو د محلې والا ربه د ماشومانانو ښایسته ښکلې نوې جوړې ویني او نوې پیسار ویني. الله یا الله هغوی ته کړېږي. کتونکو تاسو سره یو بل دردناک خبر شیر کوو. په خوازخیله بازار کې اور لګېدلی دی. یو مارکیټ اور اخیستی دی چې تر اوسه پورې 15 ګودامونه دغې اور په خپل فیډ کې راغیستی دي خو د مړ کېدو نوم نه اخلي. دغه اور نورو ګودامونو ته هم ورته کېدو والا دی. ریسکیو بابیس سوات او د هغې سره چې منیجر مې راوکړم. دغه اور نورو ګودامونو ته هم ورته کېدو والا دی. ریسکیو 22
سوات او د هغې سره نور محکمې لګیا دي د دې د مړ کولو کوشش کوي. تفصیلاتو تر مخه دغه ګودامونه د ملک ابوبکر دي کوم چې د سوات یو امیر انسان دی. دغه مارکیټ کې ور لګېدلی دی. زموږ نماینده چې دی هغه هم دې په باره کې خبرې کوي، ریپورټ راکوي چې هغوی څه وایي. چرخونه مې لګېږي बेशक الله رب العزت ورکون کې ذات دی، خو په مال اغستلو کې هم څه وخت نه لګي. په صدقې ورکولو سره مال صفا کیږي. صدقه ورکوئ او د غریبو مرسته کوئ، کني همدغه حال بس تاسو وي. په دې اختر کې د خپل چاپیرچل د غریبانو ضرور خیال وساتئ. هرس بد شی دی، د هرس نه ډډه وکړئ. मज़ीद दी किस्म वीडियोस कतो द पारा ज़ुमुंग यूट्यूब चैनल वादी स्वात वाइन ज़रूर सब्सक्राइब कई और द घंटे निशान हम दबाव कई. Oh